پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قضا عمره د پاره راتلون کې کال باندې د صلح حدیبیه نرستو دغه شرایط مطابق د سفر اراده و فرمایله د دینه مخکې کال پیغمبر علیہ السلام سره د سوال له صحابه او نامنشیو صحابه کرامو د سفر په وخت کې دا خیال کو چیرې کافر باندې صبر وسدا کو دوی خپل د لوز ماته وي کې نو موږ سره خو څه شي نشته او بیا دوی زموږ سره جنگ کوي جګړه کوي نو زمونږ بسالي ادي میاشتو کې د اشهر الحرم دي نو په دې فکر د صحابه باندې الله پاک د آیاتونو مبارکه نازل کړل نو پورا مکی زندگی کې مسلمانانو د کفارو سره د مقاتلین منو او د همیشه لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عفو او د درگذر تلقین تشیو دیو جن صحابه کرام د دې آیت مبارکه د نازلې دو د خیالو چې د یو کافر وجلل دا ممنوع مندي دغه خیال د زایل کولو د پار الله او فرمایل والفتنه اشد من القتل یعنی دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې سو قتل ول دا ډېر سخت د ګناه کار دی لیکن کفار مکه چې په خپل کفر او شرک باندې قائم دي او مسلمانان د حج او د عمره د عبادت نه منع کوي نو دا ډیر زیات سختی د دې جنگ نه دا زیاته ناکاره خبره ده نو دغه فتنې د بچ کولو د پاره الله پاک د قتل او قتال اجازت ورک پایات کې لفظ فتنې نه کفر او شرک مراد ده د مسلمانانو ادا د عبادت نه منع کول مراد دغه غټه فتنه وا چې د خدای پیغمبر او صحابه کرامي بیت الله شریف ته نه پرې خو نو دا غټه فتنه دغه ده البته الله فرمای ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه تاسو د دوی سره په حرم کې مجنګيږئ کو دوی تاسو سره جنگیدل نو بیا سره تاسو جنگيږئ نو دا مسله ده چې په حرم کې انسان سره د ښکار کول دا من دي ښکار بم نه کالتا دا جایز نه دا د دغه زید دغه کور به حرمتي ده